او نیکې هیلې درنو مینوالو د سیټي وال میډیا ته ښه راغلاست. خوشحاله یم چې بیا هم زه عبدالحسیب سمنګزی تاسو ته له یو خوندور راپور سره ستاسو په درانه چوپړ کې نن موږ راغلي یو بیا هم د شاه شهید سیمې ته. په دې سیمه کې یو مشهوره بازار ده د مایانو د چپلی کباب او د سیجي چرګانو. موږ غواړو په دې درې موضوعګانو نن له خیر یو خوندور راپور جوړ کړو چې دا رستورانتونه دا بازار څومره شهرت لري د خلکو په منځ کې خلک له کوم ځای راځي او دلته یې خوري که کورونو ته وړي. نو هیله کوم چې له موږ سره ماتیا وکړي. دلته مایان خرڅېږي بېلابېل مختلفه مایان دي. غواړو چې له دوستانو سره وغږېږو چې دا مایان له کوم ځای راوړي او څنګه یې پخې له کومو مسالو څخه کار اخلي او کیلو په څو دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشه ورور بخیر راغلی. زما نوم رحمت ملنګ. خوند تا سره ډېر ده که سیجي سره که چپلی کباب سره؟ والا بس دا موسم پورې دی. کله باران تیزي واورې بارانونه نو مایانه باندې ډېر زیات بیروباري بیا اوس خو ختم دي دننه کار شروع دی لګیا دي اوس مایان دلته ختم شوي او بیا ځینې وخت ګرمۍ کې اوړي کې ژمي کې هر څه شي کې مایان او چرګان کباب ډېر اصلي چینار 25 کالو نه دلته د کابل چینار دی. ښه 25 کاله 25 کاله دې دکان کېږي دا نور اوس جوړ شوي. صحیح. قیمت د تاسو لوړ ده که د چرګانو؟ والا بس قیمت د نرخ دی پورې قیمت شوی چې غوړیم ګران شوي که نه یو شی بل شی نو 2.5 مایانو ریټ چلیږي. 2.5 دې کې سلور هم شته دی خوا دا غټ سلور دی وروره دا چې دا نیشکه ورته وایي که نه. صحیح. ځینې خلک ورته نیشکه وایي ځینې وخت هډوکی دا هغه غټ لري دا چې دی معده لري د دې نیشکه بیخي نری ده خو غوښه چې ده ډېره خوږه ده. صحیح. رو دی دغه وطني سروبي مۍ دی او نور داخل میان دي هغه اوس راغلي دي لکه مۍ ګراس مۍ شیر مۍ دا وړوکی دی وړوکی رو دی دې خواطینه چې کوم دی دا نو بس یو رقم میان ډېر واړه دي وطني مۍ دي وا بیخي واړه دي هغه موږ راوړي خو د هغې دلته دومره ډیمانډ نشته دی څوک دلته نه راوړي. صحیح. او دا اوس چې دی پاکستان مۍ دی دا د پاکستان نه راځي زیات پاس سلور چې دی پاکستان مۍ دی. قیمتي او ښه مۍ به فکر کوم هماغه قیمتي د دې نه مۍ هر یو فایده مند دی. هر یو ځان یو سړی وایي دا وایي لکه دی خار نه لري بې خاره مۍ راکه ناسې هغسې په زول خبردار یو مۍ والا چې دی څوک چې پې پوهېږي هر مۍ خپلې فایدې نه ډک دی خو خوږ هم دی کې شته مۍ هر قسم خپل خوند لري خو هغه بې خاره مۍ دې دپاره ښه دی څوک مریض وي څه مشکلې خوراک کې هغه دپاره بیا دا تاسو خام خرڅوئ که پاخه؟ نو ډېر خلک راځي وایي خام راته دغه کا او ډېر خلک وایي همدلته راته پاخه کوي. دلته که موږ وغواړو مثال ته یې پخه او هر قسم چې. صحیح. سلام علیکم. سلام خیر کی هستین ان شاء الله؟ سلامت. خوشحاله اوسئ. نو خدا چرګان هم غټ دي. او دا خو وطني چرګان نگران راځي به دلته مونږ پخو. زه شکر. په یوې ورځ کې څو دانې خرڅوئ تاسو؟ تقریبا 80 دانې وځي. ماشاءالله. سبق ډېر وکړو اوس ډېر سوی ده. ولا مخکې له دې نه لږ زیات خرڅېدل خو اوس لږ کم شوي دي. اقتصاد خلکو لږ ضعیفه ده. وږی کېږي نه بیا داسې د پخې؟ دا والا مونږ یې په بوی ماړي. والا بېشکه نوش جان. کله چې وږی کېږي مایانو هر شی چې زړه سي نو دلته آماده یې ورته. او هغه شیان انشاءالله منه دي او خوري. مهرباني موږ به دوستان سره وغږېږو. مهرباني. ګرانو مینوالو واقعیت په دې بازار کې کله چې راسئ تاسو بېلابېل خوندونه احساسوئ بېلابېل خوراکونه شتون لري بېلابېل مایان چرګان همداسې چپلی کباب واقعیت دلته سړی وږی کېږي. دا من خو سیلور میان دی شوغه کې پکې لکه کمې دي دغسې دي رو مایه ده. صحیح. دا یو مایه دی هغه دي لقه میان دی شوغه کې موغه کې پکې نشته ده او دغسې دي دا هم سیلور دي مر هغه ورته یي دا
مراقي ورته وړي دي نو دا دغه میان دي نو دغه پاس ډیزاینونه ورته ځوړند کړي هغه کراس مه ده نو دغه میان دي خرڅوي ښه مایي څه نومیږي او تاسو سره شته که نه شته قیمت یې په څو ده ښه مایي خو شیرمیان دي موږ سره نشته په سروبي کې پیدا کېږي هغه دلته نشته دلته ټول پاکستاني میان دي سروبي کې بیا په څو راځي هغه موږ ته خو راځي هلته په 3,500 روپۍ ورکوي 400 4,500 500 پورې ورکوي څه خاصیت لري هغه یو خواږه دی او بل شوغه کې پکې نشته ده خواږه دی او بل طاقت لري خپل لکه یو د ښکار شی دی دا ساتل سوي دي هغه څه دي لکه هغه میان دي د سین میان دي او وطني میان دي په کاروبار هم برکت خیر اوسې خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو مینهوالو واقعیت زه خو یې وږی کړی یم دلته په آخر سر کې مایان دي د مایان سره به خبرې وکړو ماشاءالله سخت بیروبار ده مبارک نو خیال محمدی صاحب محمدی صاحب چرګان پخې ولا چرګان پخې د تا چرګان ښه پخې کړي ورور ولا مهندس درته هم څه خامخا فرق وکړي صحیح په ورځ کې څومره فروش لري یاره اوس خو فعلا فروشات ډېر کم دي د ورځې 15 40 پورې فروشات لرو لکه سابق چې شپېته او اتیا سل لانې وتل داسې بازارونه اوس نشته خلک یوازې دي څو کاله کېږي چې کار کوي دا یاره کار خو کومه مخکې مې نغلو کې کوه وړو کې ما سره مې کار کوه خو اوس فعلا دلته راغلم دغه یو 2 کاله کېږي چې کار کوم سات دې تېر ده الحمدلله له خدای نه راضي شکر کوم ورځ چې وږی چې خپله یې خورئ که نه ولې نه خامخا نه دې موږ خو بیا څه نشي وایي ودرسوځو متوجه اوسه نه بېغم اوسه ولې به زه به نور دوستانو سره وایم ډېره مننه خیر تاسو نه مننه کور ورځ کوم وخت راځي سلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک خیر دی خوشاله اوسئ مایان پخې میان بخو خطرات کې میان بخو هغه سوځي نه نه ولې وسوځي څنګه د کاروبار شکر الحمدلله کاروبار خو ټیټ روان دا مخ د کمرې ته کراواړې ها صحیح نامخدا نسبت د بازار کې د تا دکان کې ډیر مایان دي اواز ما بازار د جنس تازه جنس خرڅو د زیات وي زموږ جنس کنه لشل به گزاره کوله مال زیات وباس موږ دا صحیح ده نرخ په کوم دکان کې ارزانه ده نو ټول مار دا شل په ارزان ټول پښتنه کوي شو ټول نه شلو په ارزان شل په ارزان مال دا صحیح بیل مایان دي کوي چې د وړو مایانو په باره کې مختلف وای دي وړکه دا والا نه سربي میان دي کیلو 200 روپے دي او دا ماره چنه میان دي کیلو 300 روپے چنه نه دي دا تخته کیږي دا تخته کیږي او دا تخته کیږي وګوره وعلیکم السلام ان شاء الله جوړ شکر هغه ورول خفه او ته خوشاله زه به سو خوشاله سو خفای جب دې اتمان ډاک د څنګه نه هم دې خوشاله د خوراک سره ماشاءالله خان دی نه بس زړه خوشاله شپه ورځ تیری کې بخیر شکر دې شکر څنګه د سيجي چرګان خرڅلاو څنګه ده خدا بس دغه کوي نو په یوې ورځ کې څو دانه خرڅې چې بازار ولګي سره نه د تاړو ما چې بازار نش پتا بیا دانه خروزانه نو مو خدا سی بازار نه شپته او یاد نه او هر دانه په څو دانه 2.5 عمر کو 200 او یم ور یو ما غوند یو نفر بیچاره گیر کې په څو ورکې باش نفر ته ګورو گزاره ور سره کوم اخري 2.5 کې ورکو 200 اتیا ورته وي بیا دا لکوم جی راوړی شرکت نه راوړی چې دا جلال آباد کې شرکت ته غدي وطني چرګان دي وطني چرګان مخکې به وا یخچالي براته لاغه اوس بند شي دي کاروبار کې کوم تغییر راغلی کاروبار کې بس خدای مخکینی حالات نه بهم شکر دی لاک شکر دی بس څو کال کېږي چې دلته تخپل حضور لري ملګری مې ویل وای تقریبا 15 کال کېږي چې د رستورانت چلیږي و هغه څه وخت زیات شو زما خپل وکاله کېږي چې په دې ځای ولاړې نه وکاله کېږي بس هم دغه چرګان مرګان دي هر چا سره خاندو را خاندو غف شپ دی لګي چرګانو څنګه ایته مربوط ده
او چرګان زما مربوط کړي. صحیح ده. د تا کار ډیر کې کې د مایانو کلی چپلی کباب خو بس هر یو تن انسان خپل زړه غواړي کنه مایانو ته زړه وشي مایان هم ورکو چرګانو ته وشي اوس راځي چرګ غواړي مایانو ته ورته خو هغه ته زړه وشي هغه ورکو ورته بیا څوک وایي چې نه دا چرګ دې ته کباب وکړه کباب ته زړه وشي بس هغه ورته ورکو بوی په ما لګي ما وږي کې بس ولې نه و کوم ورځ د سکیږي ست لار سي مې وخوري او هر وخت چې زړه مې وشي از نه ټوټه راخلم کړای کې واچوم ځان ته څه مشکل نشته دی یا دغه نشته دی سات خو دې تا تیر دا ولا بیا نور ته چرګ ورګي کنه او ولې نه چرګ خو دې خو هر سټم چې زړه وشي دوه درې شاګردان یو ځای شي چې ډوډۍ خوري غرمه کې چرته زړه وشي چرګ پوخ کم ورته میان پاخ کې او ویلې څه خوشاله یو د اندل واجه او کنه مهرباني کوه خیر سره خوشاله اوسئ مهرباني دلته هم د اصلي رستوران برخه ده مو غواړو سره وغږیږو سلام علیکم وعلیکم السلام څو کاله تجربه لري یار واته کاله کېږي اوس دغلته راغی سعودي کسب کې کار واته کاله عملګری ولې چې چنار نوم تقریبا 15 کاله تجربه لري دا دکان خو ډیر وخت نه 15 کاله کېږي سستا و سره صحیح او مونږ خو کاریګر اسو څوک زیو څوک راځي کوي بل خیر دومره وخت کېږي و کاله کې سره راغلی او دلته کار کوم څنګه دا کاروبار شکر الحمدلله خدا شکر یو خوراک چپلی کباب په څو تمامېږي یو خوراک چپلی کباب ډوډۍ سره 80 روپے او به ډوډۍ 70 روپے 10 روپے ډوډۍ کې کړو 10 روپے مال لپاره به څو ورکوي تعالی لپاره خیر گزاره او کس پیسې مو ورکوي خوشاله اوسئ څنګه دا کاروبار والله شکر الحمدلله یو خوراک چپلی کباب په څو راځي 70 روپے ارزانه ده او ارزانه ده ډوډۍ سره 70 روپے ډوډۍ سره 70 زیاتره کسان دلته خوري کوړی کوړه نه زیاتره دلته خوري او بعض خلک مېمانی چې وړي د کوټه وړي او ډېر خلک زیاتره دلته خوري ډېر مننه وعلیکم السلام خیر سه مننه ګران لیدونکو په همدې ځای غواړو چې خپل راپور ته د پای ټکی کېږدو تاسو ولیدل چې بېلابېلې خوراکي توکې دلته خرڅېږي بېلابېل خواړه خرڅېږي او یو ښه احساس کوئ تاسې نو بیا هم یادونه کوم چې د سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ تر بل راپوره تاسو په لویو بوکونکو خدای سپارم الله مو مل